د قیامت په ورځ باندې مختلف عذابونه دي. په دا ورځ چې کوم چا زکات نه ورکړي د دې باره کې څه دغه د دې په باره کې ډېر سخت زیات وعیدات راغلي. اول خو په قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي په سورة توبه کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. هغه خلک چې سره او سپین زر دا خزانه کوي، یعنی پیسې دغه کوي او زکات پکې نه وباسي، وایي دا کسان چې کوم دي وایي زیری ورکړه په درناک عذاب سره، یعنی راتګ او درناک عذاب د مخې ته دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. وایي د دې دا مالونه چې کوم دي قیامت په ورځ باندې دا به وایي سرې تنبیې ته جوړیږي او د دې مخونه د دې شاګانې د دې دا خېټې ټول هر طرف به پې دا داغل کېږي. مثال په طور داسې شی لکه میا نه دی دا چې موږ په دې طبق باندې پخوو، کله په یوه ډډه اړو کله په دې بله ډډه باندې اړو، والعیاذ بالله سره د اور تبۍ مۍ تبۍ خو ډېره سړی په نسبت د هغې باندې. نو دغسې به یو په بل حدیث د مسلم کې ورسره راغلی دي چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، ټول ته معلومه ده. دا کار به ته کم وخته پورې دا 50,000 کاله ټوله ورځ چې کم ده دغه انسان چې زکات نه ورکوي دا په دغه عذاب کې مبتلا وي چې د خپل مالونو نه به ورته غټې غټې د اوسپنو تنبې جوړې شوي او د دې مخ څټ شا دا به پې دغسې داغي او دا به 50,000 کاله ورځ ټول په دې سخت ورځ باندې چې کله وایي حساب کتاب شروع شي نو بیا به یا جهنم ته ځي یا به جنت ته. ځکه مسلمان دی خو بیا هم امر د الله سره دی. نو په دې وجه باندې چې دومره زیات عذاب د 50,000 کاله ورځ دا ټول په دې تنبو کې ته تېری او بیا د مسیر لارنده معلومه کوم ځای ته به ځي، ولې نه ورکې؟ نو په دې وجه باندې چا که زکاتونه نه یې ورکړي د څومره کلونو چې پاتې دا د الله په نزد باندې قرض دی د هغه قرضدار دی باید چې دا وباسي او آینده وخت کې دې هم دا وباسي چې د مسلمانانو دا مشکل ختم شي او د دې فقر نه هغه وځي. جزاک الله خیر. وإیاکم بارک الله فیک. مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې هغه د فرض زکات ورکړي.